خپل وس موافق چې څومره قدر دې وس وي او څومره مسکین یې دا بیا هم د ځان سره کوشش وکړه خیر او خیرات او صدقه که دې نور هېڅ په وس نه یو 15 دانې خرما یو چاته ورکړه. حکایت الصالحین یو واقعه راخیستې ده هغه کې د زمانې یو کس راغی تجار دی یو ولی الله ته فرمایي زما روپۍ ډېرې دي جایداد مې ډېر دی دا چیرې مصرف کړم. هغه د زمانې ولی الله ورته وویل دا روپۍ دي په حلاله نه دي پیدا کړي که چیرې دا روپۍ تا په حلاله پیدا کړي وای بیا د مصرفولو ځای هم پیدا کړي. دا چې نن ته دومره ډېرې روپۍ لرې او د مصرفولو ځای یې درته ورک دی نو دا روپۍ یې په حلاله نه دي پیدا کړي. هغه تجار خپل په زړه کې څه اشتباه شو. هغه ولی الله ورته وویل نن لاړ شه چې څومره روپۍ لرې 10 دراهم ځینې راواخله او بیا په بازار کې وګرځه چې کوم سړی دې په طبیعت باندې مسکین ځارولی چې دغه سړی به نو په دې ټول ښار کې تر دغه سړي مسکین وي هغه کس ته ورکړه چې ستا په طبیعت باندې جوړ شو چې دغه سړي باندې به زکات قبلېږي هغه کس ته ورکړه. هغه تجار را روان شو په بازار کې ګوري یو سړی په سترګو ړوند دی په لاس باندې پنج دی او یو ځای ناست دی. بس په ټول ښار کې د ده دا فکر شو که په ټول ښار کې مسکین و نو دغه کس دی. راولاړ شو 10 دراهم یې هغه ته ورکړه. هغه ولی الله ورته وویل چې روپۍ دې ورکړې بیا به پسې ګورې چې دا روپۍ دی چیرې مصرفوي چې زه ستا د دنیا معلومات تاته وکړم چې تا په حلاله پیدا کړې که په حرامه پیدا کړې. هغه کس ته چې روپۍ ورکړې هغه کس روان دی بیا د جماعت یو رنډې خانې ته ځي په دې روپو باندې زنا کوي. هغه تجار ډېر په حیرت کې شو چې زما خو فکر دا و چې په دنیا کې او په دې علاقه کې به مسکین سړی دا وي او فقیر به دا وي دې ته ما روپۍ ورکړې دې زما په روپو باندې زنا وکړه. بیا راغی ولی الله چې دا حکایت بیان کوي ولی الله لاس جیب ته کوي 10 دراهم یې راواخیستل. بیا یې ورته وویل دغه دراهم واخله چې ستا په فکر خان او بډا درلی بس هغه کس یې ورکړه. هغه کس یې ورکړه او بیا په پسې سه دی چې راغی په بازار کې ګرځي که ګوري یو سړی را روان دی ښه ښایسته لنګوټه یې پیچلې ده او په سنت طریقو جوړ دی داسې دا جامه اغوستې ده ته به وایې چې دا د بازار خان دی داسې په ښایسته مزینه جامه کې راغی. بس ته دا فکر شو تر ټول بازار خان به دغه دا 10 دراهم یې هغه ته پسې ورکړه او بیا ورپسې شو. هغه داسې په دا کوڅو کې را روان دی یو 2-3 کوڅې چې ولاړی یو کنډوالې ته ور وګرځېدی دی ډېر چا څه په پسې و چې ورته ویې کتل هغه د دې خپل بغله څخه 2 دانې مړې کوترې وغورځولې ده تر لاس ګیر کړي چې دا څنګه کوترې دا ولې وغورځولې. هغه ورته وویل چې دا 2-3 میاشتې کېږي چې موږ کور ته د کتل شی نه لرو اولادونه مې نهار دي اوس مې کور ته اولادونه د مخمسې په حالت کې شوه د لوږې مرګ ورته راځي سوال نه کوم ځکه سوال هغه عمل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بد نیولی او علماو بد نیولی سوال ذلت ولو کان من الابوین نو سوال ګناه ده نه کوم دغه مړې کوترې رب العالمین راته جایز کړي دي چې حالت د مخمسې خوړی همدا مې وړی کله چې تا روپۍ راکړې دا مې وغورځولې اوس خپل اولاد ته ډوډۍ او نفقه ورباندې وړي. بیا هغه تجار قناعت وکړي بیا پوه شو چې یو دنیا په حلاله پیدا شي بیا د مصرفولو ځایونه خپله پیدا کېږي او که یو دنیا په حرامه پیدا شوه بیا یې د مصرف ځای درڅخه ورکړي بیا به دا درڅخه ورکړي چې زه چیرې مصرف کړم. دا وجه ده چې زموږ د خلکو څخه نن روپۍ ټول بې ځایه ځي. روپۍ په داسې شي مصرفوي چې نه ورپکې د آخرت ګټه وي نه ورپکې د دنیا ګټه وي. هغه د نوم د شهرت که څو ورځې ویې به کوي نوره ګټه نه کوي. او حال دا دی چې د هرې روپۍ د هرې نوې روپۍ 2 سواله یا 4 سواله درته کېږي په حلاله کې پیدا کړه که په حرام. دوې پوښتنې دا دي
د هغه روپۍ بیا پر حلاله دې مصرف کړي پر حرامه مصرف کړه. سوال او جواب کې راځي څومره سخت دی. د هغه رب العالمین حضور کې به دا سوال او جواب تاسو کېږي او مصرفول او پیدا کول دا په څه طریقه کېږي. معزز مسلمانانو صدقه او خیرات وکړئ خو ځای ګورئ په ډېر دقت سره داسې ځای صدقه او خیرات وکړه چې هغه بیا ستا د دنیا او د آخرت په ښه راسي او کوشش وکړه چې داسې چاته صدقه او خیرات ورکړې چې ستا ورباندې یقین وي، ستا بیا زړه درته غل نه وي